تاسو په ایمان وایي چې د اختر په ورځ د چا پلار مړي یا زوی مړي یا ښځه مړی یا لور مړی او تو ورپسې ورشي چې راځه د اختر ورځ د چې میلې ته لاړ شو لار به شي درته په دغه خبره خو به پوهېږئ چې په هغه جوور لږ نه پوهېږئ ما خو به پوهېږئ چې د اختر په ورځ د سړي پلار مړي او تازه یې ښخ کړی او مرګري ورپسې راشي چې هلکه راځه چې میلې له ځو نو لار به شي ورسره وجه صحیح داسې بیماری سي بیمار خوم نه ولی نه ځې ابا وایي زما اړه نه وینې ساسي پلار مې مړ دی او ته ماته وایي چې راځه چې میلې له ځو د پیغمبر دړه نه وینې ساسي د قوم د بېدینۍ په وجه پیغمبر خو زمونږ غوندې نه دی پیغمبر خوړه بیماری 24 غنټې چې هغه د قوم بېدیني او د قوم بغاوت ګوري اوس مونږ خو دغه یو صاحب او تیری بربادی میں ہے تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج چې ستا کور روان شي نو زما کور جوړ شي ستا کور چې وران شي زما کور جوړ شي تا کره مړی شوی دی ما کره صاحبه ماښام روټۍ را روان الواګانې را روان د شرشمو د ټیلو ډیوه را روانې که نه جي ما کور آباد شي د تختې جوړه ماته ملو شي د څلوېښتۍ ماته ملو شي خدای دې چرې ژوندی مه پاتې کوه چې ژوندی پاتې خو ما ته نه فایده نشته ستا په مرګ کې زما کور آباد مونږ خو دا شي او پیغمبر خو دا شی نه و که نه پیغمبر په الواګانو یا پیغمبر د شرشمو ټیلو په ډیوو باندې یا پیغمبر د تختې او د څلوېښتو په جوړو باندې خوشحالي نو مونږ غوندې خو نه وکړه ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل انی سقیم میلو له هغه خلک ځي چې په زړه جوړي د چا چړه بیماري هغه میلو ته ځي زه ګورم چې تاسو 360 خدایان دي ستاسو زه هغه خالق حقیقي ګورم چې د هغه په مخ کې تاسو بت ته سجدې کوئ نو زه میلو ته تللی شم نو ما ته وی ښه اوس پوه شو ویا یو بله خبره چې وه چې هغه ښځه او دی روان وو ما یاره د دې قابل نه چې زه تا سره خبرې وکړم او زه خبرې ډېرې اوږدې کولی هم نشم تنګوه مې ما ویل نه دي هسې ځان پوهیم ما چې څو کاله عمر دی دی کم از کم 55-60 کال عمر مې چې په 60 کاله کې پوه نه شو کور دی وران شه دې نه پس به څه پوهې دې نه پس به څه پوهې خو زه د دین خبره ده په لاره روان دی ابراهیم علیه السلام ورسره بیبي ده د هغه بادشاه قانون داو چې کم سړي سره به ښځه وه نو به یې ترې اخسته او چې خور به وه ورسره نو هغه به یې ترې نه اخسته اوس د پیغمبر د شان سره چې ښځه ترې وایي نو ابراهیم علیه السلام خپلې بیبي ته وویل چې که تا نه یې تپوس وکړو چې د دې څه کېږي نو ته ورته یې زه یې خور یم ولې ځکه چې په اسلام کې مسلمانان سړي او ښځې اسلامي ټول رونه او خویندې انما المؤمنون اخوه نو هغه خبره دا وه چې ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې چونکې په اسلام کې ته زما خور یې شریعت کې زما ته په عقد نکاح اغستې نو ته ورته وایي چې زما رور دی دا چا نو زما عزیزانو عرض داو چې دا شی صورت په ظاهر د دروغو حقیقت خدا سے نو
او هر شی چې دی هغه یو حقیقت او یو ماهیت لري. تاسو 1400 کال وروسته پیدا خلق یې، اول خو تاسو دا مجال نه لرئ چې دا خلقو متعلق یو خبره کجا هغه او کجا مونږ، کجا داغي ایمان او کجا زمونږ ایمان. زمونږ څه ایمان؟ داغي ایمان داو چې څه به وې نو سر به کټ کو او خبرې نه به نه رستو کېده. ایمان څو وہ بے سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں. عاشقانو کا معشوقے تو سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں. د سر پرې کېدو غم راته نشته، خو اسنه چې زما سر پرې کېدو سره ستا توه چرته کږه نه شي. دا موږ غوندې بیا د پاکستانیانو غوندې. پاکستان الله